ډېر معلومات د لارښوونکو له لوري وړاندې کېږي. هلته به وینئ چې اوس هم کار کېږي، څه شی په کرن کې پورته کېږي. Perquè la Sagrada Família segueix sent un temple obert a la gent. ټکټ مو واخیست، اوس به ورشئ ننه. راځئ نن د داسې یوې کلیسا ننداره در باندې وکړم چې له 200 کالو ډېر وخت کېږي کار پرې کېږي او لا هم بشپړه نه ده. دا کلیسا د لا زاګراد فامیلیا په نوم یادېږي یا د مقدسې کورنۍ کلیسا او په نړۍ کې تر ټولو لوړ مذهبي مکان یا لوړه مذهبي ودانۍ ده. د دې جوړښت ډېر عجیب او جالب دی او له ټولې نړۍ څخه خلک جذبوي. ور به شو له نږدې نه به یې وګورو، کیسې به یې په اړه وکړو. کلیسا ډېر لوړ برجونه لري، 18 برجونه لري. چې تر اوسه یې یوازې 8 بشپړ شوي دي او 10 نورې هم لا تر کار لاندې دي. تر ټولو لوړه مناره یې 100 متره لوړه ده او که فرصت مو ور وبخېږو د هغې ځای نه به د ټولې بارسلونا لیدنه هم وکړو. له ما سره اوسئ. د دې کلیسا طراح یا مهندس د ژوند تر پایه د دې کلیسا په ودانولو کې کار وکړ او وخت یې تیر کړ. کلیسا باندې دا ډېر وخت کار کېږي خو نه بشپړېږي، که څه هم خلک مرستې ورکوي او د خلکو په مرسته جوړېږي یوازې، خو لا یې هم ډېر کارونه پاته دي. لکه څنګه چې وینئ ډېر خلک یې هم لیدلو ته راځي او اوس د بارسلونا په تر ټولو مهمه سیاحتي سیمه او سمبول بدله شوې ده دا ودانۍ. هلته به وینئ چې اوس هم کار کېږي، څه شی په کرن کې پورته کېږي. او معلومیږي چې ځینې برخې نوي دي او ځینې هم زړې دي. د دې کلیسا کار په 1882 کال کې پیل شو او معمار یا مهندس انتوني ګاودي و. له هغه راهیسې په کلیسا باندې کار کېږي او تمه شته چې په 2026 کال کې بشپړه شي. که څه هم لا بشپړه نه ده خو بیا هم په 2010 کال کې د پاپ بندیکت له لوري پرانستل شوه او همدا شان د یونسکو د کلتوري میراث برخه ګرځېدلې ده او عجیبه دا ده چې لا بشپړه نه ده. معلومیږي ډېرې برخې لا هم نوي دي او ځینې تر کار لاندې دي، ځینې زړې دي. نو له دې کبله ښایي په نړۍ کې یوازینۍ ودانۍ وي چې د دومره ډېر وخت لپاره کار پرې کېږي او لا هم بشپړه نه ده. دننه به هم ورشو. نوبت کې ځکه ډېر خلک ولاړ دي خو باید وګورو چې دننه یې جوړښت څه ډول دی. ټکټونه یې دلته آنلاین اخیستلی شو، زه به وګورم چې ټکټ په څو دی. او یو اپ دی دا باید ډاونلوډ شي.
Sagrada Familia official. کا ټیکټ مو واخست اوس به ورشئ ننه. Should I go this way? Español, English. English. English better? Okay. Take the phone, the jacket, the bag. ښه د ننه خو راغلو تلاشي ډېره سخته وایي لکه هوایي ډګر ته چې ننوځئ نو اوس به وګورو چې دلته څه حالت دی. Hello. Hello, do you have a general ticket or a guided visit? General ticket. Okay. Yeah. Let's see, perfect. So with this ticket, you have access to the audio guide too. If you want to listen, you can click here on this app Okay. and then go to number 1 to start the visit. Okay. Where is number 1? Right there. 1 and 2. Okay. Thank you very much. ښه نو د ننه راغلو ځای ور به شو ننداره به یې وکړو لوړ به هم ور وخیږو بارسلونا سایل به هم له هغه ځای وکړو. دا د ننه کلیسا ده. بیخي حیرانونکی جوړښت لري والا. ویل کېږي چې کلیسا د معمارۍ او هنر له لارې د عیسویت د ترویج لپاره جوړه شوې وه، یعنې هدف یې دا و. لیکلي دي چې باید خبرې ونه کړئ ځکه دا د عبادت ځای دی، خو اوس فکر نه کوم چې دلته څوک عبادت وکړي. د لاندې هم اصلي عبادت ځای فکر کوم بیخي د لاندې دی دلته، او په دغه مانیټورو کې بیا مالومات وړاندې کېږي. کړکیو طراحي هم ډېره عالي ده. ارګان میوزیک چې میوزیک په اړه څه معلومات یا میوزیک وړاندې کېږي، کوم دوی مذهبي موزیک به وي ممکن. ویل کېږي چې دا کلیسا خپله ډېرې برخې لري او هره برخه یې د یوه جدا اند او فلسفې وړاندې کوونکې ده. د بیلګې په ډول یوه برخه یې چې د عیسی علیه السلام د نړۍ ته د راتګ د سمبول په توګه کارول کېږي، یوه بله برخه یې بیرته بیا د هغه د مړینې او نړۍ ته د راتګ په اړه، او ځینې نورې برخې هم لري، موزیم هم لري. کوم معلومات چې ما ترلاسه کړل فکر کوم په لفت کې برسېره برجونو ته هم پورته کېدلی شو، خو اوس به وګورو. دلته یې لیکلي دي چې
space for silence and meditation. زه څوک نه وینم میډیټیشن یې کړی وي، آرام وي، خلک بنډارونه کوي یو له بل سره. دغه د شیشو جوړښت او کوم نور چې له دې ځایه کلیسا ته راځي ډېر عالي دی. په ځینو مسجدونو کې هم له دې ډول جوړښت نه استفاده شوې، خصوصا په ترکیه او ایران کې. ډېر معلومات د لارښوونکو له لوري وړاندې کېږي. هغه څوک چې په ډله ییزو ګروپونو، هغه کسان چې په ډلو کې راځي یا په ډله ییز ټور کې راځي، د هغوی لپاره بیا دلته چې کوم ټور ګایډز یا لارښوونکي دي د ګرځندویانو، هغوی معلومات ورکوي. دلته په دروازه باندې د جیسوس یا موسی علیه السلام نوم په 50 ژبو لیکل شوی، او دا دروازه د برونزو ده، پخوا جوړه شوې. یوه دروازه هغې خواته هم ده. نور هم څه پکې دي، نو لوستل یې سخت دي. دلته پخواني منبرونه او نور آثار ایښول شوي دي، چوکۍ دی، مذهبي رهبرانو اړوند او شمونه او چراغونه. د موزیم په توګه کار اخیستل کېږي له دې برخې د کلیسا. دلته به اوس برج ته وخیژو، دلته بیا هم ټیکټ سکن کېږي. Sí, a ver esta bolsa. Si esta bolsa es muy grande, la tiene que poner in the locker, ¿ok? You need to put this back. Sí, la bolsa esta es muy grande, la tiene que poner en las consignas. Sí, no esta no, porque al final ha de bajar por una escalera muy estrecha y puede ser peligroso. Vale, lo siento. Hello. Venga, por favor. ¿Que es una persona? Ya. Vale, entre por favor. Hola. Gracias. Vale, entren, gracias. ¿Hablan español los dos? Sí. English? English. Okay, no problem. Tienen de 10 a 12 minutos para la visita, más o menos. You have 10 or 12 minutes for the visit, more or less. Aquí empieza el ascensor, de aquí termina. Luego han de conectar con la segunda torre por este camino. Bajen un poco y verán el puente de las vistas. Al final han de bajar por una escalera de caracol muy estrecha y claustrofóbica. Vayan con cuidado, tiene 400 peldaños. En las vistas, si tiene vértigo, no se asomen. Okay, this is the start and this is the stop. Then you must follow, okay, and connect with the second tower here. Okay. Go down and you can see the views. At the end, you must go down
of the steps. They are very non-claustrophobic, be careful. 400 steps at the end. Another problem there is at the views. There some people have vertigo, be careful too. Thank This you. is the stop. Now you must follow, go right upstairs, Duran, Monte el Escalier, derecha arriba, this way. Este Thank es you el very much. camino, gracias. اوس به نو په دې زینو کې وخیجو لوړ جالب ځای دی له دې ځایه د بارسلونا ننداره کېږي خو دومره ښه نه ده کنټینیو د ټور هم یوه مناره د دې جوړښت هم ډېر جالب دی او هغه خواته لا هم کار کیږي Aquello que se ve, aquí es el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es para sus exposiciones de Montjuïc. Ok. Aquella montaña es Montjuïc. Sí, es la montaña de Montjuïc, y aquello es para sus exposiciones. Ok. Y tienen en el museo. له دې ځای نور د پورته ختلو امکان نشته باید بیا نور بیرته لاندې کښته شو که نه مناره نوره هم ډېره لوړه ده ځینې شته خو لاره یې بنده کړې ده دا ډېرې وړې وړې کړکۍ دي صحیح ننداره هم نه دي کېږي خو بیا هم اوې دې نه خو بیا بیخي سخته ده نو لاړ شو بېرته ټیټ په نظر اوس نو ښه شو په دې ځای کې زنګ هم راوکړنګېږي ته د تنګو زینو ته ګوره په هره کړکۍ کې خلکو پیسې اچولي دي نو واین روبا که در سره راوړی دې ځای نه دی د بارسلونا د چکر خرڅ ایستلی شي تار کې بنده کې او دلته ور واچوي په دې کړکۍ کې زینو کې کوزېدل هم ډېر جالب ډېر ډیزاین یې ورکړی لاندې ګورئ څلور سوه زینې دي نو اوس به په دې ټولو کې کښته کېږو که څوک صحي مشکل ولري یا ماشومان وي یا عمر زیات وي هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دلته راوخیږي یا کښته شي په دې زینو کې سر ورباندې وګرځېد کلیسا ته د راتګ لپاره چې ټکټ اخلئ آنلاین باید واخلئ د باندې هغه کیو آر کوډ شته دی هغه به سکن کوئ اپ ډاونلوډولی شئ یا کولی شئ مخکې له مخکې ډاونلوډ کړئ ټکټ یې 26 یورو دی بیا که لوړ ټاور ته خیژئ 30 یورو کېږي او ټور ګایډ یې بیا مفت دی هغه هم د همغه اپ له لارې ډاونلوډولی شئ او په خپل موبایل کې اورېدلی شئ نو بیروبار ډېر زیات دی خلک ډېر راځي
خو که بارسلونا ته راغلی خامخا د دې ځای لیدنه وکړئ ځکه په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري بله دې ته ورته ودانۍ یا کلیسا یا د انسان په لاس جوړ شوی ځای ښایي نه وي او له لیدلو یې خوند واخلئ په جزئیاتو یې ځان پوه کړئ وخت پکې تیر کړئ نور هم ډېر جزئیات لري چې په خپل هغه ټور ګایډ کې ډېر مسلې مطرح کېږي جزئیات چې ودانۍ څنګه جوړه شوې ده کوم مواد پکې کارول شوي څه به کېږي یا کومې برخې لري چې ممکن په دې ویډیو کې گنجایش نه وي چې زه ټول درته ووایم خو بیا هم که خپله راغلی ښه ده چې خپله یې لیدنه وکړئ او له لیدلو یې خوند واخلئ د دې کلیسا پایې د ونې په ډول ډیزاین شوي دي که مو پام وي پورته لکه د ونو شاخونه چې پورته شوي وي نو له همدې کبله یو طبیعي حس سړي ته ورکوي د دې معمار په یو 30 کلنۍ کې د کلیسا کار پیل کړ او د ژوند تر پایه کار وکړ خو یوازې په هغه وخت کې یوه وړه برخه تکمیل شوه او نورې برخې له هغه وروسته جوړیږي او لا هم کار پې کېږي د کلیسا بیرون او دننه دواړه ډېر عجیب او ښکلي او ځانګړي دي نو که راتله یوازې د باندې خوا یې مه ګورئ دننه هم راشئ دننه یې هم وګورئ هر کال میلیونونه خلک له دې کلیسا څخه لیدنه کوي او خاطرې له ځان سره وړي نو که بارسلونا ته راغلی خامخا دې ځای ته راشئ دغه یې اصلي برج دی دا یې نمونه ده دا ستوری یم یو ډېر وخت نه کېږي سږ کال دلته نصب شو په اصلي ټاور باندې چې د باندې نه مو ښایي لیدلی وي ښکاري Perquè la Sagrada Família segueix sent un temple obert a la gent. Cinc generacions han crescut veient la construcció de la basílica, que ha anat pujant gràcies a les aportacions i donatius dels qui no han deixat mai de creure. Aquell somni llunyà d'alçar una església feta pel poble i per al poble s'ha convertit en un temple universal. دلته د دې کلیسا تاریخچه ده 1989 کال کې مینه چې یو څه برخه بشپړه شوې ده 1925 کې بیا ډېر بشپړ شوی ډېر کار شوی او په 1926 کې د دې مهندس چې د انټوني ګوډي د ټرمپ په ټکر کې مړ شوی بیچاره او ارمان یې پاته شوی په زړه د بشپړېدو په 1940 کلونو کې د اسپانیا په کورنۍ جګړه کې یوه برخه سوې ده یا ممکن ورانه شوې وي او ویل کېږي چې ځینې نقشې او موډلونه چې وو هغه سوځېدلي وو خو بیا خلکو راټول کړي دي او چا سره چې یاداشتونه وو یا کاریګر او نورو خلکو سره هغه بیا سره یو ځای کړي دي او د کلیسا جوړولو ته یې دوام ورکړی دا خپل انټونیو ګوډي دی چې خپله یې د کار څارنه کوله نور به ووځو او ولاړ به شو